پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره موږ سره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عبدالمالک افغان میلمه دی. افغان صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. بحث به له همدې ځایه پیل کړو. ښه، اسلام آباد له کابل غواړي چې د دوی خاوره دې د هغوی پر ضد ونه کارول شي، او له بله خوا بیا کابل له اسلام آباده غواړي چې د پاکستان خاوره دې د افغانستان پر ضد ونه کارول شي. فکر کوئ چې په دغه غوښتنو کې، په دغه تاویلې ماویلې کې به بالاخره دغه مسیر کوم خوا ته ولاړ شي؟ بالاخره به داسې یوه پایله لاسته راشي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د دوستۍ پړاو ته ورسیږي او که نه؟ سلامونه نیکیلې، بسم الله الرحمن الرحیم. وګورئ، د ګاونډیتوب په چوکاټ کې باید هیڅ هیواد خاوره بل هیواد په وړاندې استعمال نشي. خو له بده مرغه تیرو 45 کالو کې د پاکستان خاوره د افغانانو پر ضد استعمال شوه او افغانستان کې بې له ویجاړي وراني نور څه را نه وړل. اوس د دواړو هیوادو دپاره، د دواړو هیوادو د تاجرانو لپاره، د ولس لپاره دا ګټوره ده چې اړیکې ښې وي، په اقتصاد باندې ولاړې وي. ځکه چې نن سبا ټول کاروبار چې په نړۍ کې روان ده دا په کاروبار باندې ده، په اقتصاد باندې ده، او اړیکې چې دي په اقتصاد باندې ولاړې دي. ډېری هیوادونه له ډېرو شیانو تیریږي تر څو د خپل هیواد او د ګاونډي هیواد او نورو هیوادو ترمنځ تجارت ته وده ورکړي. بالخصوص که موږ د اروپا او نورو هیوادو ترقۍ ته ګورو، دا ټول په اقتصاد باندې ولاړې دي. دوی په کاروبار باندې پانګونه کوي، دوی خپل ولس سره مرسته کوي چې خپل مالونه نورو هیوادو ته واستوي او خپل هیواد ته نورو هیوادونو مالونه راسي. له ډېرو شیانو نه تیریږي. خو له بده مرغه پاکستان یو داسې پالیسي اختیار کړې ده چې نه یوازې خپل ولس یې زیانمن کړی ده، بلکې زموږ هیواد ته هم صدمه رسولې ده. د دوی د ولس، هغه ولس چې په دغه برخه کې په کاروبار بوخت ول او خپلو بچیو ته یو مړۍ ډوډۍ راوړله، له همدغې لارې، د دغه ترانزیت له لارې، د دغه کاروبار له لارې په هغوی باندې دغه ډوډۍ ودرولې ده. خو هغه ولس هم ویده ده، بېغیر له دې نه چې کله کله خپل غږ پورته کړي، نور دې نه پورته بل څه نشي کولی. نو همدغه وجه ده چې دوی ریاست چې دوی ورته وایي، د دوی نظامي حکومت تل داسې کړنې ترسره کړي دي چې نه یوازې داسې د افغانستان په نقص باندې وي، په ضرر باندې وي، بلکې خپل ولس ته هم ضرر رسولی دی. نو هر څوک چې هر څه وایي، که د هغوی ولسمشر وایي او که د هغوی د نظامي مشران دا خبره کوي او پړه یې پر افغانانو باندې اچوي، په اصل کې اوس د هغوی ولس هم پوه سوی ده، په دې باندې پوهېږي چې اصلي ملامت په دې قضیه کې څوک دی. هغه د پاکستان نظامي ریاست دی چې هغه د دغې لارې غواړي چې افغانستان زیانمن کړي. خو په دې باندې ونه توانېدل. اوس په دوی په دې باندې پوه شو چې افغانستان ته زیان ونه شي رسولی. افغانستان نورې لارې د خپل کاروبار لپاره ولټولې او افغانستان اوس سره لري چې لږ تاثیرات ورباندې شته. خو اوس په خپلو پښو ولاړ ده. که دا د دوی دغه لارې په بشپړه توګه هم وتړل شي، افغانستان کولی شي د خپل ضرورت اموال راپوره کړي. افغان صاحب، له یوې خوا اسلامي امارت وایي چې دوی په خوا کې یو امن پاکستان غواړي. په داسې حال کې چې د پاکستان یو شمېر اپوزیسیون او دغه راز یو شمېر چارواکي بیا وایي چې پاکستان یو امن، یو باثباته افغانستان نشي زغملی. فکر کوئ په داسې ډول چې یو لوری دا ډول او بل لوری هغه ډول نیت لري، دغه بار به تر کوم منزله ورسیږي؟ ستونزه اصلا په همدغه کې ده. زموږ افغانستان هر حکومت چې راغلی دا هلې ځلې کړي دي چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې زموږ دواړو هیوادونو خیر په دې کې ده چې په سوله کې واوسیږو، په یو بل هیواد کې لاسوهنه ونه کړو، خپل منځ کې کاروبار ته وده ورکړو، دا خپل وګړي پرې نه ږدو چې لاړ شي په عربو کې او نورو هیوادو کې کار وکړي، خپله سیمه کې باید کار وکړي. خو برعکس پاکستان تل دا کوشش کړی دی، هڅه کړې ده چې په افغانستان باندې تجارت وکړي، په افغانستان باندې له هرې لارې چې کولی شي ظلم وکړي، په افغانستان باندې له هرې لارې چې ممکنه وه، که خپل افغانان یې ځینې وخت استعمال کړي، داسې کړنې ترسره کړي دي چې د افغانستان په زیان باندې تمامې شوي دي. او اوس په خپله پاکستان کې دا ناخوالې رامنځته شوي دي چې دوی اقتصادي، سیاسي او امنیتي بحران سره مخامخ دي. دوی پړی پر افغانانو باندې اچوي ځکه دوی ځان ته ګوري، کومې کړنې چې دوی کوي، دوی فکر کوي چې ګواکې افغانستان به هم دا ډول کړنې کوي ځکه چې دوی ترهګر په خپله خاوره کې
روزل او افغانستان ته یې استول او همدغه فکر باندې دوی دي چې ګواکې افغانستان به ترهګر روزي او د دوی هېواد ته به د حالان چې داسې نه ده. دوی خپل ولس دومره پتنګ کړی ده چې اول خو به د لاریونونو له لارې دوی په طرفونو ته راوتل او د ریاست د ظلم په وړاندې به ودرېدل، خو اوس دوی مجبوره سوي دي، وسلې ته یې لاس کړی دی. ځینې حلقې لکه بیلې چې ده یا پیلې چې خپله دغه د پښتنو خوځښت داسې دوی ټي ټي پي ورته وایي چې د جبر ظلم د پاکستان نه په تنګ راغلل، ټوپک ته یې لاس کړ. نو دوی فکر کوي چې ګواکې دوی د افغانستان له خوا نه حمایت کېږي. افغانستان په خپله خولو کې غرق ده، 45 کاله جګړه یې لیدلې ده، ایله خپل ځان را جوړ کړي، نو هېڅکله نشي کولی چې په بل هېواد کې مداخله وکړي. او دا اوس ښکاره خبره ده کله چې د دوی خپله اپوزیسیون مشر محمود خان اچکزی دا خبره کوي چې د پاکستان د ناوړو پالیسیو دغه بحران رامنځته کړی ده، چې تاثیر نه یوازې دا چې په پښتونخوا بلوچستان اوس پنجاب ته هم رسېدلی دی. موږ خپله په رسنیو کې ګورو چې د پاکستان د تاجرانو چغې پورته سوي دي، ځکه د دوی دپاره افغانستان یو ډېر ښه مارکېټ و. نن سبا نړۍ مارکېټونو پسې ګرځي، خو دوی ته خدای افغانستان ورکړی، خو دوی سره له دې چې هغه بیکاره اموال او دواګانې به افغانستان ته راستولې، خو د دوی ګټه پکې وه. نو زموږ خیر په دې کې ده چې دوی سره دغه کومه تر څو چې دوی له خوا نه کوم تعهد نه وي راکړل سوی افغانستان ته، چې نور به دوی موږ ته داسې اموال نه رالیږي چې هغه د افغانستان په زیان وي او موږ ته نور د موږ په هېواد کې مداخله نه کوي، د موږ په چارو کې لاسوهنه نه کوي، او دا د ترانزیت لاره دوی هر وخت خوښوي نه تړي، ځکه چې د موږ تاجران ډېر زیانمن سوي دي. افغان صاحب په میلیونونو ډالر د دوی دغه بله کله دغو تاویلو ماویلو را تیر سو، فکر کوئ چې داسې یوه درېیمه لاره شته چې بالاخره دغه دواړه لوري کابل او اسلام آباد یوې سولې ته ورسیږي، که حداقل سولې ته نه وي دغه لاره دغې ته هواره شي چې بالاخره په دغسې خبرو دوی قناعت سره وکړي چې هغه لږ تر لږه دواړو لورو ته منونکي اوسي؟ ولې لاره نشته؟ دا خو د افغانستان لخوا نه هم وړاندیز شوی ده، خپل افغان تاجران وړاندیز کوي، افغان ولس هم دا د پاکستان ریاست ته دا وړاندیز کړی دی. د پاکستان ولس هم د خپل حکومت نه دا غوښتنه لري چې باید زموږ اړیکې ښې وي، زموږ په منځ کې راکړه ورکړه وي او نور د یو بل هېواد کې لاسوهنه نه وي. خو دا چاته اورئ، چاته وایي؟ د پاکستان نظامي حکومت د هېچا نه اوري، نه د خپل ولس اوري، نه د ملکي حکومت اوري او نه د خلکو غواړي. اوس موږ ګورو چې دوی د خپل حکومت د کوزې پښتونخوا د خیبر پښتونخوا حکومت سره ملکي حکومت سره اړیکې ښې نه دي. خپله نظامیان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ګواښي او هلته خپل سر باندې ځینې نظامي عملیات کوي. نو حالاتو ته په کتو هلته اصلي ستونزه اخواته ده. دا هر څه کېدی شي، هېڅ کار ناممکن نه دی، خو چې اخوانه خلوص وښودل سي. هغوی دوه مخې پالیسي لري، له بده مرغه له مخامخ غېږه درکوي، له شا دې په چاړه وهي چې دا کار دوی تل کړی ده. نو په پاکستان باندې تر څو چې دغه نظامي حکومت په پاکستان باندې قابض وي، زه له بده مرغه روښنایي نه وینم. د افغانستان حکومت که هر څومره هلې ځلې وکړي، فکر نه کوم چې اخوانه شین چراغ افغانستان ته ورښودل سي. نو ښه ده کومه پالیسي چې اوس اوسني حکومت غوره کړې ده، په همدې خپلې پالیسۍ باندې ولاړي، ځکه چې په دې کې زموږ ګټه هم ده او خیر هم دی. او د پاکستان هغه چل او فریب چې هغوی تل کارولی دی او دوه مخې پالیسي اختیار کړي، د هغې فریب ونه خوري او خپلو هلې ځلو ته ادامه ورکړي چې نورو هېوادونه د افغانستان ته خپل اموال راوړي او د نورو هېوادو لارې خپل اموال نورو هېوادو ته واستوي. ښه، د دغو اړیکو د رغېدو لپاره څو پړاو مذاکرات ترسره شول. په دوحه کې، دغه راز په استانبول کې، په ریاض کې، حتی ترکیې له دغو منځګړیتوب څخه لاس واخیست. له بل اړخه چین او روسیې هم په دغه برخه کې د منځګړیتوب لپاره ټټر وهلی و. خو په دغسې وضعیت کې دغه 3 میاشتې چې دغه اړیکې هغه کړکېچ لا هم خپل اوج ته رسېدلی او زیات شوی دی، بالاخره د پاکستان له لوري اوربند نقد شو، د مذاکراتو په پړاو کې بریدونه ترسره شول، بېګناه وګړي په نښه شول. فکر کوئ چې د دغسې یو وضعیت لپاره بالاخره په واقعي معنا باندې افغانستان پاکستان وپېژنده او دغه ډول پالیسي چې تاسې وایاست اختیار کړې ده، اسلامي امارت ځواب ویونکی ده دغه کړنو ته؟
وګورئ دا له څو چې له یو خوا اخلاص ونه ښودل سي چې هغه پاکستان لوری ده هر هیواد که دلته میدان ته سي او د افغانستان او پاکستان په منځ کې منځګړیتوب وکړي پایله به یې ونه لري لکه څرنګه چې تاسو ډېره ښه اشاره وکړه چې کله استانبول د ترکیې دا ولیدل چې پاکستان له خوا نه کوم مثبت پرمختګ نه لیدل کیږي هغوی صرف هماغه غوښتنې لري چې وایي تاسو زموږ په هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوی وکړئ یا د پاڅون کوونکو مخه ونیسي چې دا یو ناممکنه کار ده نو له دې کبله هغوی شاته سو اوس کله چې دوی د ملګرو ملتونو خبره کوي که ملګري ملتونه رامنځته سي هغوی به اوسې کولی چې دلته یو منځګړیتوب وکړي بل خواته که موږ ملګري ملتونو ته ګورو ملګري ملتونه خپله یو بېغاښه اداره ده هغه په نړۍ کې ناکامه پاتې ده اوس خپله ډانلډ ټرمپ ته ګوري بدماشي شروع کړې ده په نړۍ کې ضد یو بل هیواد ولسمشر رانیسي او خپل هیواد ته تښتوي نو نړۍ کې خپله دغه نظام ګډوډ شوی دی دغه عدالت له منځه تللی ده دا خپله دغه دوی چې ورلډ آرډر ورته وایي یا کوم د نړۍ نظم اداره چې ده دغه له منځه تللې ده نو له همدې کبله دا تاثیرات په ټولو هیوادونو باندې دي او تر څو چې په پاکستان کې یو ولسي حکومت د ولس په خوښه او د ولس په اراده نه راغلی زه فکر نه کوم چې موږ به وشو کولی پاکستان نظامي ادارې ته یا ریاست ته قناعت ورکولی وشو چې راځئ ښې اړیکې ولرو راځئ دغه په کډوالو باندې کوم ظلم او جبر ستاسو پیل کړی کورونه ورته ورانوئ مالونه یې ونه ضبطوئ بیا یې دې خواته راشړئ دغه بند کې راځئ په ورورولۍ فضا کې ژوند وکړو لکه څرنګه چې اروپا کې دوی په جګړو باندې بوخت ول تر څو د جنګ دویم نړیوالې جګړې پورې خو اوس ګورئ حتی پولې نه پیژندل کیږي کاروبار روان ده پرمختګ یې کړی ده ته خپله له افغانستان پاکستان ایران او دغو هیوادونه خلک ورته کډوال کیږي تر څو په ارامه باندې ژوند وکړي حلال شي په خپل افغانستان پاکستان ایران کې ښه زمینه مساعده ده د کاروبار که هلته دغه سیاسي جبر نه وي دغه نظامي جبرونه نه وي هلته هم کارونه پرمختګ کولی د ټول وګړي په خپلو هیوادو ته ځي نو افغانستان له بده مرغه د دغو پالیسیو د دغو ځینو ګاونډیو هیوادونو د منفي پالیسیو تګلارو له وجې زیانمن شوی ده خو اوس الحمدلله په افغانستان کې موږ سوله لرو خو سره له دې هم دا وخت غواړي نو نشو کولی چې تر څو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولرو ځکه چې اوس خو دا نړۍ ته چې موږ ګورو دا هم د یو کلي په شان ده چې افغانستان په دې نړۍ کې یو کور ده نو ښکاره خبره ده چې ګاونډ کورونه نارامه وي په موږ باندې هم تاثیر پرېوځي اوس پاکستان چې دا ډېر نارامه ده حالات ډېر خراب دي د هغوی دغه نظامي کړۍ چې د استخبارات ترهګر روزي اوس هم افغانستان ته مرسته وي نورې نړۍ ته یې ماستوي تر څو ترهګریز بریدونه وکړي او بیا برعکس پرای په افغانستان راځي خو به دوی ویل بلیم گیم خبره به کوي چې د تور لګولو لوبه په افغانستان په خوانی حکومت به تورن کاوه چې هغوی بلیم گیم کوي یعنی د تور لګولو لوبه کوي اوس عین کار دوی په خپل شروع کړی ده الان چې افغانستان هیڅ کله د هیواد په کورنۍ اشاره کې لاس وهنه نه ده کړې افغان صاحب په دې پوهیږو چې پاکستان زموږ ګاونډی دی څو لسیزې کېږي دغه هیواد سره سوداګریزې اړیکې دغه راز اقتصادي اړیکې هلته افغان کډوال شته دي بالاخره هغوی هم دغه دې راایستل کېږي تر څنګ د دې ډېر ګڼ مسایل شته دي چې له دغه هیواد سره ګډ دي فکر کوئ د دغو ټولو مسایلو په لیدلو سره او کتلو سره چې پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی د اړیکو پرېکون مسله اوس مهال ګټه ده په سیاسي او اقتصادي ډګر کې او که تاوان هیڅ شک نشته چې دا په تاوان د دغه سیمو میشتو ولسونو باندې منفي اغېزې لري منفي اغېزې کړي دي بالخصوص د کوزې پښتونخوا پښتانه ډېر زیانمن کړي دي د هغوی کاروبار په دغه ترانزیت باندې روان و دغه لارو نه چې مالونه افغانستان ته تلل راتلل د دوی کاروبار په دې باندې وړل دوی په زرهاو کورنیو د همدغې لارې کاروبار چلې د خپلو ماشومانو ته یو ډوډۍ پیدا کوله دغه اغېزمن شوي دي او دا منفي تاثیرات نور هم زیاتېږي حتی تر پنجاب پورې کراچۍ پورې رسېدلي دي دا زموږ په زرهاو کانټینرونه چې راتلل خو ډېر غټ کاروبار په پاکستان کې روان کړی و خو له بده مرغه د دوی دغه منطق د دوی دغه فکر د دوی دغه نظامي حکومت
چې دوی په دغه باندې فکر راته کړ چې دوی څومره زیان به دوی خپل ولس ته رسېږي. د کراچۍ له بندر نه نیولې تر د افغانستان تر کړغېرنې پولې پورې دوی ګټه کوله. دوی ته هره برخه کې دوی ته ګټه رسوله. په دوی بله بله افغان صاحب که غږ مو لرئ بله افغان صاحب ښه که وپوښتم تېره ورځ هم شهباز شریف ځینې څرګندونې کړې وې ویلي وو چې مذاکرات ځکه پایلې نه لرلې او ځکه بې پایلې پای ته ورسېدل کومې غوښتنې چې پاکستان لرلې هغه اسلامي امارت پر ځای نه کړې په داسې حال کې چې اسلامي امارت هغه غوښتنې غیر معقوله غوښتنې بللې وې. فکر کوئ که وضعیت همداسې دوام کوي او بالاخره بیا هم خبرې اترې کېږي بیا هم مذاکرات کېږي او بیا هم همدغه غوښتنې چې اسلامي امارت یې غیر معقولې بلي د دغو اړیکو مسیر کوم خواته روان دی؟ تمې باید څه وسي؟ اوس خو چې موږ ګورو اړیکې چې نه دي اړیکې بالخصوص د پاکستان لوري د ګواښونه څه کېږي ځکه یو ګاونډي ته ګواښ کول او بلې خواته په میز باندې ورسره کېناستل خبرې کول چې یعنې د تهدید له لارې په یو چا باندې خپلې غوښتنې ومني هغه غوښتنې چې غیر مشروع دي. خو هره مشروع غوښتنه که د ګاونډي هېواد یا که د نړیوالې ټولنې هغه باید ومنل سي ځکه په هغې کې به د دواړو ګاونډیو هېوادونو ګټې نغښتي. خو دلته د دوی دغه غوښتنې چې دي داسې دي چې دا امکان نه لري چې افغانستان یې پوره کولی وسي. دوی د افغانستان غوښتنه کوي چې په پاکستان کې کوم پاڅونونه چې دي د هغو مخه دې ونیسي لکه څرنګه چې دوی د ترهګریز نوم ورکوي هغه ولسي پاڅونونو ته. نو افغانستان به څنګه وشي کولی چې د پاکستان خاورې ته ننوځي او هلته د دوی امنیت ټینګ کړي؟ دا خو نتیجه نشي راللی. له دې کبله دوی ته په کار ده چې د خپل دغه دریځ کې بدلون راولي. پاکستان باید دا ومني چې اول خو افغانستان نشي کولی چې دومره یو قوي هیواد سره چې هغه اتومي قوت ده د هغه هیواد په چارو کې لاسوهنه وکړي او بله دا چې دا زموږ په ګټه نه ده چې زموږ ګاونډی نارامه وي. موږ غواړو چې زموږ ګاونډ کې سوله وي امنیت وي. هلته موږ په میلیوناو کډوال لرو په هغې خاوره کې. نو هېڅکله به موږ نه غواړو چې هغې خاورې ته زیان ورسېږي. نو له دې کبله دوی ته په کار ده چې خپلو خبرو کې هم بدلون راولي نیت کې هم بدلون راولي خپله دغه پالیسي هم بدله کړي. نو په دې کې ستونزه نه لیدل کېږي ځکه چې دا په ډېرې اسانۍ سره دا ستونزې چې کومې منځته سوي دي د دوی له وجې دا حل کېدی سي. دلته به کاروبار هم بیرته وده وکړي دروازې به هم بیرته پرانیستل سي ولس به هم خوشحاله وي دوی به هم خوشحاله وي او د خپل ولس هغه غوښتنې چې د دوی دي په کوزې پښتونخوا کې هغه دې ورکړي. زه فکر نه کوم چې حتی دغه پاڅون کوونکي به بیا وروسته له هغې د حکومت په مقابل کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې نور بریدونه وکړي یا ودرېږي. دا خو ټول د خپله د حکومت د پالیسۍ له وجې نه خلک راپاڅېدلي دي. دې کې افغانستان هېڅ لاس نه لري. خو بیا هم باید په دې باندې تاکید وکړل سي چې دا ګټه د دواړو هېوادو ده چې ښې اړیکې ولري او یو بل سره که چېرته کولی شي په کومه برخه کې مرسته وکړي هغه باید وکړي. او که چېرته ترهګر روزل کېږي لکه څرنګه چې د پاکستان ریاست یې روزي هغوی ته باید قناعت ورکړي چې دا ترهګر روزل نه یوازې د ګاونډي هېوادو په ګټه نه بلکې بالاخره پاکستان ته هم دردسر جوړولی شي. باید پاکستان نور دغه پروسه بنده کړي نور باید ترهګر ونه روزي. نو دغه ځینې مسایل دي که پاکستان وکړي نو انشاءالله ستونزې به د دواړو هېوادو ترمنځ حل فصل کړي. ښه افغان صاحب د پاکستان د اپوزیسیون مشر ویلي دي چې باید د دواړو هېوادونو د کابل افغانستان لپاره البته د افغانستان او پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یوه غونډه راوبلل شي او بالاخره د دواړو لوري خپل شواهد د هغو خبرو چې دوی د یو بل پر وړاندې کوي وړاندې کړي. تر دې مخکې بیا زلمي خلیلزاد هم ویلي وو چې په کابل اسلام آباد دې باید د دوحې د تړون په څېر یو تړون ترمنځ ولري چې بالاخره دغه ستونزې حل شي. فکر کوئ ستونزې به پر همدغو مسایلو حل کېدونکي اوسي حل لاره به همدا وي؟ حل خو پیدا کېدی شي ځکه پاکستان ته بالاخره قناعت ورکړل شي له درېیمګړي له لوري نه
وګورئ دغه ځینې شیان چې دي د تاسو خپلمنځي ستونزې دي هغه کې افغانستان هیڅ هم نشي کولی او نشي حلولی او بل تاسو چې وایئ چې افغانستان نه ترهګر تاسو ته راوړي نو کله چې یو افغان وګړی له پاکستان ته قانوني نشي اوښتی غیر قانوني هم نشي تللی خپله هغه افغانان ته له پاکستانه بیرته افغانستان ته کډوال ته د دوی اجازه نشي راتللی نو دا به څه رقم له افغانستان هلته خلک واړي نو دغه یو شی ده چې که دغه نړیواله ټولنه راسي او که ملګري ملتونه راسي او که نور هیوادونه راسي منځته سي او پاکستان ته قناعت ورکړي چې دوی باید د ځمکې واقعیتونه باید ومني چې په سیمه کې څه روان دي او څوک په کنټرول کې دي څوک څه کولی شي او آیا افغانستان دا توانایي لري چې د ډیورنډ کړغلنې کرښې نه اخواته که څوک پاڅون کوونکي د هغوی مخه ونیسي او که نه لري نو دغه که ملګري ملتونه او که نور هیوادونه راشي په منځ کې کینی او د پاکستان لوري ته قناعت ورکړي چې تاسو هغه غوښتنې مطرح کړئ چې د افغانستان حکومت په لاس کې او کولی شي او که دوی وایي چې ګواکې په افغانستان کې د ټي ټي پي مرکزونه دي خو ودیږي چې افغانستان یو تړي دوی خو خپله په استخباراتي جګړه کې هم پاتې راغلل دوی خو بریدونه وکړل په افغان خاوره باندې او دوی دا ادعا لرله چې ګواکې هلته د ټي ټي پي مشران دي هغه بېګناه افغان وګړي شهیدان کړل جوماتونه یې شهیدان کړل ماشومان یې شهیدان کړل نو دوی په استخباراتو په برخه کې هم پاتې راغلي دي نو دوی هر ډګر کې ماته خوړلې ده نو دوی کوشش کوي چې له هرې طریقې نه امکان لري افغانستان باندې تور ولګوي خو اوس الحمدلله نړۍ پرمختګ کړی ده ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نړۍ هم پوهېږي چې دا تورونه ټول بې ځایه دي او هېڅ ګټه نه لري کورموادان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عبدالمالک افغان سلام